ما د کوارټر دروازې نه بار یو تقریر کړ، دا الوا ملوا کیسې مې پکې کړې وې، نو ما ته یو ګمنام خط راغی، چې خط راغی نو داسې کنځلې پکې لیکلي، داسې کنځل چې پناه په خدای، او اخر کې لیکلي چې دا خط کې دا کنځل مې ځکه درته لیکلي دي چې ته د پیرانو برخلاف. زه پوه شم چې دا چا لیکلی دی. ما یې بچوس خو به دې بلکل هم نه پرېږدم، ځکه چې د اخري ټکي دې تا ما ته ځان وښود. تاسو اندازه ولګوئ چې یو سړی څه چلو شو، چې د پیغمبر شان هغې له خو مونږ ټول ژوند وقف دی. تاسو رښتیا ووایئ، چې کوټ پتلونه چول، ټای تړل، په مخ روزانه ریګمال مګل، دا خو زمونږ هم ډېر خوښ. دا اوس وګوره په مخ باندې مصیبه، دا ګیرې، دا خو څه داسې دغه شی نه دی، دغه وجه ده چې په جنت کې به ګیرې نه صفا مخونه وي د خلکو. دا هم دنیا کی یو امتحان دے پتا چې ته چې پچا مینه هغه ګیره پرېښې ده، نو که عشق د صادقی نو د هغه غوندې شکل بتم جوړی. دا یو امتحان دی. زمون لباس وګورئ، زمون ناسته پاسته وګورئ، زمون خوراک وګورئ، چال چلن وګورئ. مونږ خو د پیغمبر په شان باندې خپله ټوله زندگی خرڅه کړې. ما سلطنت بکوچئ، ما سلطنت بکوچئ، جانان فروخت مور حقیر را بسلیمان فروخت. وای ما ټوله بادشاہي د خپل یار په کوڅه کې خرڅه کړې ده. مونږ خو د پیغمبر په شان باندې ټوله زندگی خپله قربان کړې ده. نن دا تالی سټ فاسی وای اے پیغمبر دی شان نه نیمه ما برداشت کے بھائی چې پیغمبر دی شان نو ضرور منیا. جڑا آدمی پیغمبر دا شان نہ منے، انہاں دا رتبہ نہ منے، انہاں دی شان بھی کچھ گستاخی کرے وہ مسلمان نہیں. لیکن جڑا آدمی پیغمبر دا شان اپنے پیٹ واسطے استعمال کرے پھر اس نو بھی مسلمان کہنا جرم سی. دا بندیا جرم دی. زما عزیزان ما خبره یو شروع کړې وه، بیا به وروسته خپل خبر مضمون ته راځي. ملایکې ګرځي، تپوس ته وشو چې کوم ځای کې یا الله داسې یو ټوله به ملایکې ورته وایي یا الله هغې کې خدا سے خلق مو چې دې لراغلی چې وګورو چې په د جلسه کې بس څه ویلی کېږي، یعنی سی ډي والا. ښکاره خبره ده، ما خیال دی حدیث کې مراد هم همدا شی جی. سی ډي والا راغلی، دا غریبانو ډیوټي ده. نو چې ګورو چې د جلسه کې بس څه چلي. الله ورته فرمایي چې کم خلق خاص په شوق راغلیو دا غي د برکته سی ډي والا مبخلی.
بیا ملائکه ورته وی پروردګارا ځنه خلق داسي په سرک تیرې دا مجلس ولید راغه پکې کېناست الله ورته وی دا خاص شایقینو د برکته د دوی د برکته مې د لارې تیرې دن کی مبخله سبحان الله الله شان د زیدار ورا چې په مهربانه راشي قیامت کې یو سړی بداسي وای بجی منځونه کم دي الله وای منځونه کم دي سړی خو بخو او چرته نفلونه وګورئ او هغه نفلونه په فرضو کې مجرا کوي سبحان الله داغه مهربانه اندازه په څوک لګولې بای فرض کم دي او جی فرض کم دي او چرته نفلونه وګورئ په فرضو کې مجرا کوي بلا مهرباني په وکړي یا کومه بدای چې کړی دي کنه ا بدای ورته په نیکای بدلې کوي ګناه ورته په نیکای بدل کا په دې خبره پوه نه شوي ګناه ورته په نیکای بدل یا الله ګناه په نیکای بدل کوي پرځای شان دے زفزه کایم چې الله اولو پیژني خدای راستی کوي تاسو پیژني دا خلک توحید چې وایي دوی په جمعهتونو کې کرا پاسي او توحید ولای او ضروري او توحید پکار دي دا خسکی چرګان بزان نه جوړوي چې به وخت بانګونه وایي د سبق چل بزدکه چې چاته به د توحید سبق خیر څنګه زما په خبرو پوهیږي د توحید د سبق چل بزدکه بیا دا الله شان داغه جلال دا به د سړی پړه کې کینه چې د دې کائنات یو مالک دی چې داغه دومره شان دی او دای جلال دی او دای جمال دی چې د دړه کې دا نه دوزي چې زه د چا بنده یم داغه شان داد داغه جلال داد داغه جمال داد دا ورته پړک نن د توحید په مسله کې ما ته داخلك نو مسلم ښکاري چې دا څوک پکې چغيږي ما خیال ده تام په پوله نه دي کې سړی راولا کېنو ورتواچ پرتوے حسنت نہ گنجد در زمین و یا آسمان پرتوے حسنت نہ گنجد در زمین و یا آسمان در حریم سینہ حیرانم کے چوجا کر گئی پرتوے حسنت نہ گنجد در زمین و آسمان در حریم سینہ حیرانم کے چوجا کر گئی یا اللہ یو طرف تخستا حسن پزمک و آسمان کی نظری اور بل طرف تا در حریم سینہ حیرانم کے چوجا کر گئی مولانا روم بغی وے بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان درون کن بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان برون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد بخدا قسم دازے میں اوشلا رمی بار رو باسا وی سینا دننا پکی او گورا نظما زرخو دننا یا اللہ ستا کور دے نو ستا کور کی دے بلچا سکار دے چی دننا نما زرخ ستا کور ستا پا کور کی دے بلچا کار نشتا چی بل پکی تب